د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل له جمهوریت اسلامي ایران سره اوس هوکړه بشپړه شوې ده. ټولو ته مبارکي وایم. ایران هم بل اخره د دې موافقې د هوکړې پخلی وکړ. ښاغلي ټرمپ د جون په 14 نیټه مازدیګر مهال په خپل ایکس پاڼه باندې ولیکل، زه په دې توګه په بشپړه توګه اجازه ورکوم چې د هرمز تنګی له هر ډول فیس او محصول پرته پرانیستل شي او هممهاله د متحده ایالاتو سمندري محاصره سمدستي لرې شي. ښاغلي ټرمپ وړاندې ویلي، د نړۍ بیړیو خپل انجنونه چالان کړئ، پرېږدي چې تیل جریان پیدا کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادي ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ایران ټول دریځونه او مهمې موضوعګانې د تفاهم لیک په مسوده کې شامل شوي دي. هغه وویل طبعا له رسمي لاسلیک وروسته به موږ حتما د سند متن خپور کړو. و اکنون ما شاهد این پیشنویس تفاهم هستیم که ما تمامی مواضع خودمون و همچنین موضوعات مهمی که مد نظر بود در این یادداشت تفاهم گنجانده شده که طبیعتا پس از امضای رسمی قطعا متن اون رو هم منتشر خواهیم کرد. و حالا ولسمشر ټرمپ یو پرله پسې دوهم ټویټ کې لیکلي، دغه ستره موافقه به ټولې سیمې ته سوله او امنیت راولي. ډیرو ولسمشرانو هڅه کړې چې له ایران سره سوله وکړي، خو تر ما مخکې ټول ناکام شوي دي. د سیمې مشرانو د لومړي ځل لپاره داسې یو ولسمشر موندلی چې کولی شي له هغوی سره د رښتینې سولې په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. کله چې د جمعې په ورځ موافقه لاسلیک شي او تنګی د ماینونو د پاکولو لپاره پرانیستل شي، نو نفت یا تیل به یو ځل بیا د سیمې او نړۍ لپاره په دواړو لورو کې جریان پیدا کړي. Having the backs of our troops and having your back in executing peace through strength, in putting America first, and in rebuilding our military.